اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جیونین ایجوکیشن یوټیوب چینل ګرام لیدونکو او زده کوونکو هیله منم چې راته راکړو جوړ به یاستئ. بیا هم زموږ د درسونو په لړۍ کې نن موضوع ده how to find a job in Afghanistan. په افغانستان کې څنګه کولی شو جاب سرچ کړو یا جاب پیدا کړو. له کومو لارو نه په انټرنیټ کې جاب موږ سرچ کولی شو تر څو په افغانستان کې وظیفه پیدا کړو او ترلاسه کړو. نو راځئ مخکې ځو چې څنګه وظیفه پیدا کولی شو. دا یو څو ویب سایټونه دي چې تاسو ته زه ریکمنډ کوم چې په دې کې تاسو کولی شئ چې سرټاین دي جابونه چې دی سرچ او کټګوري کوي. یو چې دی www.jobs.af دی، بل چې دی akbar.org دی، بل opportunity for Afghanistan دی .com او بل چې دی afghanjobs.org دی، بل www.duty.af دی. او د ټولو ویب سایټونو کې چې زه کوم ریکمنډ کوم هغه akbar.org دی چې تر ټولو رښتینی دی او په دې کې هغه وظیفې اعلانېږي تر کومې رښتینې وي. دغه نور کوم سایټونه چې دی دې کې هم یو څه جابونه اعلانېږي خو دومره بیا رښتونې نه وي. دغه ټول ویب سایټونه چې ما راغونډ کړي دي دا یو څه ښه دي. په دغه ټولو کې بیا اکبر ډېر غوره دی. اکبر تر ټولو رښتینی ویب سایټ دی. په دې کې هر ډول وظیفې اعلانېږي او تاسې خپل مسلک ریلیټډ وظیفه پکې کټګوري کولی شئ او هغې ته اپلای کولی شئ. بله یو ضروري لارښوونه چې تاسو ته باید زه وکړم هغه لینکډین په نامه یو اپلیکیشن دی او یو ویب سایټ دی. د فیسبوک غوندې سوشل میډیا ده. دا هم په دې کې باید ځان ته یو اکاونټ جوړ کړئ. په دې کې ټول هغه پروفیشنل خلک ارګنایزیشن او اچ آر منیجران په دې کې اکاونټونه لري. تاسې به په دې کې ځان ته اکاونټ جوړوئ. په دې باندې به هم یو ویډیو جوړو چې څنګه کولی شو په لینکډین کې ځان ته یو اکاونټ جوړ کړو. دا ډېر ضروري دی. په دې کې ټول د ارګنایزیشن او د بزنسونو اچ آر منیجران موجود وي. دا اکاونټ داسې جوړېږي چې تاسې به په دې کې د ایجوکیشن بیکګراوند مکمل لیکئ. په دې کې به تاسې خپل ورک ایکسپیرینس مکمل لیکئ، خپل مسلک به مکمل لیکئ، خپل ټول د ژوند معلومات په دې کې ذکر کېږي. بیا ستاسې دغه اکاونټ چک کېږي. مثلا تاسو ته په دې کې وظیفې رادرومي که کومې وظیفې سره تاسې ریلیټډ یا ریویلنټ یاستئ نو یو نوټیفیکیشن درکوي چې دغه یو جاب اعلان شوی دی. دا ستاسې کوم اکاونټ چې دی کوم انفارمیشن چې تاسې په دې اکاونټ کې ذکر کړي دي دې سره سمون خوري. تاسې کولی شئ دغې وظیفې ته اپلای وکړئ. نو دا ډېر یو انټرنس پلیټفارم دی. په دې کې به ضرور اکاونټ جوړوئ تر څو په اسانۍ سره جاب ترلاسه کړئ. نو یو څوک تاسو ته ریکویسټ کوي چې مثلا دغه کوالیفیکیشن ته لرې نو ته کولی شي ما سره جاب وکړي. نو دا اکاونټ ډېر ضروري دی. په دې به خامخا زه یو ویډیو جوړوم چې څنګه کولی شو په لینکډین کې اکاونټ جوړ کړو. نو راځو د akbar.org په استعمال غږیږو سره کم کولی شو په akbar.org کې یو خپل د خوښې جاب سرچ کړو او هغې ته اپلای وکړو. نو راځئ مخکې ځو. تر ټولو لومړی به لاړ شئ www.google.com ته. google.com ته چې راغلی دلته به تاسو ته یو دغسې کالم راواوړي. په دغه کالم کې به ولیکئ www.akbar.org ACBER.org به ولیکئ. دا به انټر کړئ، سرچ به کوئ. بعد هغې نه به تاسو ته دغسې یو صفحه راواوړي. په دغه صفحه کې به تاسې دلته وګورئ د جاب سنټر په نامه یو پورټ دی. دغه جاب سنټر ته به لاړ شئ. جاب سنټر باندې چې تاسې کلیک وکړئ تاسو ته به مینیو راواوړي. جاب سنټر سکالرشپ یوزفul ټایپس فار اپلیکیشن فارم. په دې کې سکالرشپ یې هم اعلانېږي. په دې کې ډېر نور ګټور معلومات هم شته. نو تاسې به دغه مینیو کې اول سر جاب سنټر انتخاب کړئ او انټر به کړئ.
بیا به تاسو ته یو دغسې یو ډول صفحه راواوړي. په دغه چپ طرف اړخ کې کیورډ دی بای لوکیشن بای کټګوري. مثلا که تاسو کوم دغه جابونه دي دی کې ډېر جابونه که تاسو په هیډر کې ګورئ 559 اویلیبل جابس دي په دې ویب سایټ کې په کوم وخت کې چې ما دا سکرین شاټونه اخیستي دي. یعنی د هیواد په مختلفو برخو کې دا اویلیبل دي. دلته تاسو د خپل د خوښې کیورډ سرچ کوئ. مثلا فاینانس دی، آی ټي ده، سافټویر انجینیرینګ دی، بل بخش دی میډیکل ده. نو تاسو دلته کیورډ سرچ کولی شئ. د همدې لارې په اسانۍ سره خپل د خوښې جاب پیدا کولی شئ. بل بای لوکیشن دی. په دې پسې دویم فلټر جاب کې بای لوکیشن. دلته د افغانستان ټول 34 واړه ولایتونه په دې کې ذکر شوي کوم ولایت سلیکټ کوئ، په هغه ولایت کې مربوط جابونه کوم اوس حالت کې اعلان شوي دي نو په لوکیشن سره هم سرچ کولی شئ. بای کټګوري کې مثلا ټول کټګورۍ شته، میډیکل شته، کمپیوټر ساینس شته، بی بی اے شته، بزنس ایډمنسټریشن، همداسې ایچ آر، فاینانس، هر څه شته پکې. کومه کټګوري تاسو انتخابوئ په همغه کټګوري مربوط تاسو ته دندې راځي. کله چې تاسو د خپلې خوښې دنده مثلا انتخاب کړه په هغې به کلیک وکړئ، بیا به تاسو ته مخکې بله صفحه راځي. موږ اگزامپل دپاره فیمیل میډیکل ډاکټر دغه ویکنسي انتخاب کړه. افغان فیملی ګایډنس اسوسییشن په نامه یو ارګنایزیشن دی، په کابل کې دی. دا چې دغه ویکنسي اعلان کړې ده نو دې ته ګورو موږ څه ډول اپلای کولی شو. مخکې ځو. کله چې په هغې تاسو کلیک کړئ پوزیشن ټایټل فیمیل میډیکل ډاکټر راغی. دغه لاین جاب لوکیشن، نیشنلټي کټګوري هیلث کیر دی، امپلایمنټ ټایپ یې فول ټایم دی، سیلري نه سپیسیفای شوي. ویکنسي نمبر تر ټولو مهم دی په اپلای کې. وبخئ دغه نمبر آف جابس دی، یعنی یو امپلای دوی لګیږي. Organization Afghan Family Guidance Association دی. year of experience at least 3 year work experience باید دا ولري. contract duration دی. یو ویډیو به زم ریکمنډډ کوم چې contract څه ډول یو مؤثر contract ولیکو، د contract element او types او contract څه ته ویل کیږي. په دې به هم یو ویډیو جوړو. نو 1 year د یو کال دپاره تاسو سره دوی قرارداد امضا کوي. ایکسټینډیبل دی، یعنی چې غځېدونکی دی. نور هم که تاسو ښه پرفارمنس ولرئ په خپل کاري ساحه کې تاسو سره نور هم دا قرارداد اوږدوي. جینډر دی دوی فیمیل کس لګېږي. ایجوکیشن میډیکل ډاکټر دی. کلوزنګ ډېر ضروري دی. 28 د جنوري 28 د جون دی 2014 کې. دغه جاب ډسکرپشن دی. همداسې مینیو چې سکرول ډاون کې لاندې لیکلي جاب ډسکرپشن دی. فیمیل ایم ډي از ریسپانسیبل ټو منیج. دغه ټول جاب ډسکرپشن به تاسو ولولئ چې تاسو آیا دې سره برابر یاست که نه. جاب ریکوایرمنټ به ولرئ، ولولئ چې جاب ریکوایرمنټ څه دي. 3 year ایکسپیرینس غواړي، بیچلر غواړي، انګلیش لانګویج کې ګډ کمیونیکیشن سکیل غواړي، کمپیوټر سکیل غواړي. دا به ټول تاسو وګورئ. که تاسو ورسره ریلیونټ وای نو بیا به اپلای کوئ. په لاندې اخره کې سبمیشن ګایډلاین لیکلی. Interested candidates should submit their updated resume along with cover letter. په تېرو ویډیوګانو کې ریزیومي او کور لیټر په اړه ما ویډیوګانې جوړې کړي دي او دغه موضوعات ما هلته په نښه کړي دي. نو دغه سی وي او کور لیټر په دې ځای کې بیا پکارېږي چې دوی سی وي او کور لیټر دواړه غوښتي دي. دغه چې دی په دویمه برخه کې AFGA د آفیس موبایل شمیره او ایډرس دی او ایمیل ایډرس دی. Please mention the vacancy announcement number in the subject line of the email, otherwise your application will not be considered. دلته تاسو ته یو نوٹ لیکلی دی هغه چې ویکنسي نمبر
کوم چې بره و دلته په دغه کې په پوزیشن کې دلته د چپ طرف ته په اخره کې اخري نمبر ویکنسی نمبر لیکلی دا ویکنسی نمبر به تاسو دې ځای نه کاپي کړئ بیا به راشئ کله چې تاسې دغه لاندې سبمیشن ایمیل